د کمپیوټر ساينس اصلي هدف دا دی چې موږ کمپیوټر ته دا زده کوو چې یو کار راته وکړي. لکه موږ په کمپیوټر باندې ریاضیکي عملیه ترسره کوو یا داسې کمپلیکس سولوشنونه چې هغه انسان په خپل لاس سره نشي کولی یا په ډیر وخت کې وکولی سي. په کمپیوټر ساينس کې مختلف فیلډونه شته چې تر دیش هم په نړۍ کې ډیر فیلډونه شته، خو په افغانستان کې د دې فیلډونو څخه یوازې 15 فیلډونه شته چې په هغه کې ډیټابیسز دی، سافټویر انجینرینګ دی، نیټورک انجینرینګ دی او همداسې آی ټي ده او آی ایس دی. د کمپیوټر ساينس ټوله فیلډونه یو له بل سره تړلي دي. سافټویر، ډیټابیس، نیټورک دا ټوله فیلډونه یو له بل سره تړلي دي. د سافټویر اصلي هدف پر د سافټویر پر جوړولو دی او د ډیټابیس اصلي هدف دا دی چې یو سافټویر ته موږ یو ډیټابیس جوړ کړو. د نیټورک هدف دا دی چې موږ یو غټ نیټورک لکه انټرنیټ چې اوس په نړۍ کې جوړ دی او سافټویرونه ټوله پر نیټورک باندې خاص دي. نو ځینې خلک دا فکر کوي چې د سافټویر د کمپیوټر ساينس ټوله فیلډونه چې دي هغه یو له بل څخه جلا دي، خو اصلي هدف یې ټوله فیلډونه د کمپیوټر ساينس یو ځای دي. په سافټویر کې جلا فیلډونه دي چې هغه کې ډیر د جاب مارکیټ لوړ دی او په ډیټابیس کې هم او همداسې نور فیلډونه دي چې د جاب مارکیټ ډیر پکښې لوړ دی. هغه فیلډونه چې تاسو کولی شئ ښه پیسې پکښې ترلاسه کړئ. تاسو په آینده کې له ځانه څخه ډیټا ساینټیسټ جوړولی شئ، مشین لرنینګ انجینر جوړولی شئ، کلاود انجینر جوړولی شئ چې اوس کلاود په نړۍ کې تر ټولو یو غټه موضوع ده او ډیر بحث پر کېږي، لکه د ای ډبلیو ایس، د امازون کلاود، د ګوګل کلاود پلیټفارم دی او همداسې د ازیور چې د مایکروسافټ کلاودونه دي، ډیجیټل اوشن دی او نور داسې کلاودونه دي چې کلاود انجینرینګ ته اړتیا لري، ځکه چې اوس ټول اپلیکیشنان پر کلاود باندې هاست دي. مشین لرنینګ انجینر تاسو جوړولی شئ چې تاسو د یو اپلیکیشن یا د یو کمپنۍ لپاره د مشین لرنینګ انجینر اوسئ او د هغو لپاره موډلونه ټرین کړئ او لکه فیسبوک او همداسې ګوګل، یوټیوب چې د مشین لرنینګ ټولز کاروي او په هغه په ترو باندې د دوی ډیټا ټوله د مشین لرنینګ انجینرینګ په ترو باندې دا ډیټا انالایز کیږي او موډلونه ټرین کیږي. بیا تاسو ته یو خاص ریزلټ درکوي. لکه تاسو که چیرې په یوټیوب کې کتلی وي، که چیرې تاسو یو ویډیو کاپی رایټ پبلش کوئ نو هغه تاسو ته دا رایټ نه درکوي. او همداسې که چیرې تاسو ویوز کوئ، یو ویډیو تاسو خوښه وي نو تاسو ویو کې د هغه اړوند نور ریلیټډ ویډیوګانې تاسو ته په سجیشن کې راځي. ډیواپس انجینرینګ دی چې تاسو کولی شئ ښه پیسې پکښې ترلاسه کړئ او یو ډیواپس سپیشلیست اوسئ. د ډیواپس اصلي هدف دا دی چې تاسو به د ډیپلایمنټ او ټیسټینګ او اټومیشن کوئ، چې څه رقم یو اپلیکیشن تاسو اټومیټډ ټیسټونه ترسره کړئ په اپلیکیشن کې او همدغه په اټومیټیکلی و کلاود ته ډپلای کړئ چې هاسټینګ سرویسونه دي لکه ای ډبلیو ایس، ډیجیټل اوشن، ازیور او جی سی پی یا ګوګل کلاود پلیټفارم کې تاسو کولی شئ چې دی هاست کړئ. بله موضوع چې تر اوس ټول نړۍ پر ولاړه ده هغه بلک چاین دی چې تاسو کولی شئ چې د ځان څخه بلک چاین سپیشلیست جوړ کړئ، کریپټو کرنسي ماینرانس. تاسو کولی شئ چې د ځانه ښه ډیټابیس ډیولپر جوړ کړئ چې هلته تاسو یو کمپنۍ یا ارګنایزیشن لپاره تاسو ډیټابیسونه جوړ کړئ، ډیټا ویر هاوس جوړ کړئ، د هغو ډیټا انالایز کړئ، ډیټا ویژوالایز کړئ. او همداسې په سافټویر کې چې تر ټولو د جاب مارکیټ لوړ دی د سافټویر، نو که چیرې تاسو غواړئ ښه پیسې ترلاسه کړئ د سافټویر انجینرینګ ته مخه کړئ او آنلاین کارونه په سافټویر انجینرینګ کې ډیر دي. بیا په تیره چې د کرونا څخه وروسته د 2019 کال څخه د سافټویر انجینرینګ په فیلډ کې تر ټولو ډیر جاب چې په لینکډین کې او انډیډ کې، افورک او همداسې پایور فریلانسر کې د جاب مارکیټ ډیر لوړ شوی دی او تاسو کولی شئ چې آنلاین پیسې د جاب مارکیټ کې د سافټویر انجینرینګ څخه ترلاسه کړئ. په سافټویر انجینرینګ کې خاص فیلډونه لکه بیک اینډ ډیولپر تاسو کولی شئ د ځانه جوړ کړئ او همداسې کولی شئ چې تاسو د فرنٹ اینډ ډیولپر جوړ کړئ، موبایل اپلیکیشن ډیولپر د ځانه جوړ کړئ او تاسو کولی شئ چې دغه فیلډونو کې ښه پیسې ترلاسه کړئ او آنلاین جابونه چې دې ته اړتیا نه لري چې تاسو یو ډیګري ولرئ، ځکه چې د ډیګري اړوند د آنلاین جابونو کار نه دی، هغه یوازې تاسو پر سکل باندې
دلالت کوي. که چیرې تاسو ښه سکلز ولرئ نو تاسو به ښه جاب ترلاسه کړئ.